د چنار ټکی پوربل مال دلدار پټ پټ خندل. السلام علیکم ګرانو کتونکو، زه مراد لري کټلنګ د پرواز ټي وی له خوا تاسو په خدمت کې حاضر یم. قدرمنو، نن تاسو سره د پاکستان فلم انډستری او خاص طور پر د پښتو فلم انډستری د یو مایناز اداکاري سوریا خان په حواله سره خبرې اترې کول غواړم. سوریا خان د پښتو د فلم انډستری هغه تکړه هنرمند و، هغه کامیاب اداکار و چې همیشه د پښتو د فلم خدمت کړي او په داسې طریقې کړي دي چې ډېر پاک صفا او د فحاشۍ او ریانې نه پاک فلمونه کړي دي. چرته شارټ کټ نه دی استعمال کړي او همیشه د خپل فن، د خپل هنر، د خپل اداکارۍ په وجه باندې د پښتنو په زړونو باندې راج کړی دی. نن به موږ تاسو سره د هغوی جون په حوالې سره خبرې اترې کوو چې هغه چرته پیدا شوه، چرته لوی شوه، فلم انډسټري ته څنګه راغله او نن سبا په کوم حالات کې جون کوي. نو یقینا چې پروګرام ډېر زیات انټرسټینګ دی، تر اخره وګورئ. سوریا خان په سن 1953 کې په پیښور جهانگیرپوره کې پیدا شوه. د دوی والد محترم په آرمی کې به طور میجر ډیوټي کوله چې بیا په سن 1971 په لړۍ کې شهید شو. د سوریا خان خپل نوم بیبي آسیه و او د دوی تعلق د یو سعید خاندان سره و. سوریا خان خپل ابتدایي تعلیم په پیښور کې حاصل کو او چې بیا کله د دوی فیملی ټکسالا ته منتقل شو نو میټرک یې د ټکسالا نه وکړو. هر اداکار یا اداکاره چې فلم انډسټری ته راځي نو د هغوی د وړوکوالي نه د شوبز سره، د فلم انډسټری سره، د ایکټینګ سره شوق وي او د سوریا خان داسې هیڅ خبره نه وه د هغې د شوبز سره، د فلم انډسټری سره، د ایکټینګ سره هیڅ قسم شوق نه و. د هغوی فلم انډسټری ته راتګ محض یو اتفاق و. د سکول په دور کې کله چې سوریا خان په نهم کې سبق ویلو د دوی یو ټور لاهور ته جوړ شو. په دغه ټور کې د دوی تګ سټوډیو ته هم وشو. په سټوډیو کې د دوی ملاقات د هغه وخت معروف هدایتکار ممتاز علي خان صاحب سره وشو. ممتاز علي خان صاحب چې سوریا خان ولیده نو د هغوی ډېره زیاته خوښه شوه او په خپل فلم در خیبر کې ورته د کار کولو آفر وکړو. په دغه وخت کې ممتاز علي خان صاحب فلم در خیبر جوړولو تیاری کولو. سوریا خان وړاندې خو د فلم نه انکار وکړو او بیا وروستو د ملګرو په اصرار باندې، د کور د خاندان د خلکو په اصرار باندې، د ممتاز علي خان صاحب په اصرار باندې په فلم کې کار کولو ته تیار شو او دغسې د دوی د کیریر وړاندې فلم در خیبر شروع شو. د فلم در خیبر د شوټینګ په دوران کې په شروع کې سوریا خان ته ډېر زیات ستونزې، ډېر زیات مشکلات وو، ولې چې سوریا خان نوی وه او د اداکارۍ د فن د هنر نه خبر نه وه. خو چونکې ممتاز علي خان صاحب یو سټار میکر، یو کوهنمشق، یو محنتي هدایتکار و او د هغوی د محنت او د هغوی د کوشش په وجه سوریا خان په دې فلم کې داسې اداکاري وکړه، داسې کار وکړو چې چا دا تصور نشه کولی چې دا یوه نوې اداکاره ده. په دې فلم کې د سوریا خان نه علاوه اسف خان، امان او نور ډېر تکړه هنرمندان شامل وو. د ریلیز په لحاظ سره دا د اسف خان وړاندې فلم و. فلم تیار شو، ریلیز شو او سپر هټ کامیابی حاصل کړه او د سوریا خان په شکل کې پښتو فلم انډسټری ته یو نوې اداکاره میلاو شوه. سوریا خان یو خوش قسمته اداکاره وه او د هغې وجه دا وه چې د فلم در خیبر د ریکارډینګ په دوران کې سوریا خان ته د 3 نورو فلمونو آفر وشو. په دغه فلمونو کې موسی خان ګلمکۍ، کله خزان کله بهار او یو پنجابي فلم خان چاچا شامل دي. فلم خان چاچا کې ساون اجاز او نور ډېر تکړه اداکاران شامل وو. فلم موسی خان ګلمکۍ کې اسف خان، سوریا خان او نور ډېر ښه هنرمندان وو. فلم کله خزان کله بهار کې د سوریا خان سره د هیرو کردار امان کړی و. دا د جوړېدو په لحاظ سره د پښتو د فلم انډسټري وړاندې فلم و او د ریلیز په لحاظ سره بیا وروستو پاتې شو. هسې خو د سوریا خان ټول فلمونه کامیاب او سپر هټ وو او چې کله د فلمساز لالا سردار خان او د هدایتکار ممتاز علي خان صاحب بلاک بسټر فلم اوربل ریلیز شو نو په سوریا خان باندې قسمت نور هم مهربانه شو او د هغې د شهرت ټولې دروازې کولاو شوې او بې شمېره فلمونه یې ساین کړل. د هر هدایتکار، د هر پروډوسر دا خواهش جوړ شو چې سوریا خان دې زما سره کار وکړي. سوریا خان په یو وخت په اردو، پښتو او پنجابي فلمونو کې کار شروع کړو. د هغوی په سپر هټ فلمونو کې په پښتو کې در خیبر، اوربل، باغی، سره جوړه، میرنۍ رور، انتقام، د دشمن کلی، جیداد، زندان، دیدن، موسی خان ګلمکۍ،
کله خزان کله بهار او نور ډېر بېشمېره فلمونه شامل دي. د هغې اردو او پنجابي فلمونو کې عورت راج، نوکر اوه ډیدا، آدمی، ساجن کملا، خان چاچا او نور ډېر بېشمېره فلمونه شامل دي. د یو اندازې مطابق د سوریا خان د پښتو د فلمونو تعداد تقریبا 150 دی او د اردو او پنجابي فلمونو تعداد تقریبا 60 دی. هغې د خپل وخت د هر هیرو سره کار کړی دی چې په هغې کې بدر منیر، اصف خان، بیدار بخت، جمیل بابر، طارق شاه او نور ډېر هنرمندان شامل دي. خو د سوریا خان جوړی د اصف خان سره ډېره زیاته کامیابه او خوښ کړې شوې وه. سوریا خان به طور فلمساز هم یو څو فلمونه جوړ کړي چې په هغې کې زرتاجه، مجاهد، خوش قسمت سر فهرست دي. قدرمنو څرنګه چې د یاسمین خان نوم په پښتو فلم کې په ښو الفاظو کې یادېږي، همدغسې د سوریا خان نوم په ښو الفاظو کې یادېدلی شي او هغه دغه وجه ده چې څنګه یاسمین خان په صفا سوتره فلمونو کې کار کړی، همدغسې د سوریا خان عادت هم و، هغې هم چرې شارټ کټ نه استعمال کړي او همیشه صفا سوتره د کلچر کې دننه د ګلیمرس نه پاک فلمونه کړي او چرته هم د خپل ثقافت د خپل پښتو په لمن داغ نه و لګولی. سوریا خان واده هم د شوبز نه بهر کړو. د هغې نه د هغې یو زوی شکیل حسین و. شکیل حسین چې کله ځوانۍ ته ورسېدو نو بیمار شو او دومره بیمار شو چې د جون بازي هم بیله او وفات شو. د زوی د مرګ نه پس د سوریا خان په جون کې ډېرې زیاتې ستونزې رالې، ډېرې زیاتې سختې رالې او هغه په وجه د دې چې د سوریا خان د جون څومره جمع پونجي وه، ګاډي، بنګله، جایداد، هغه ټول د سوریا خان د خپل زوی په بیمارۍ باندې خرچه کو او بالکل تش لاس پاتې شو او د هغه د مرګ نه پس بالکل بې اثرې پاتې شوه. د چا په وهم او ګمان کې هم نه وه چې د پښتو د فلم انډسټرۍ په دغه سوپر سټار اداکار باندې به دومره سختې راځي، دومره تکلیفونه راځي. هغه نن سبا د کرایې په یو کور کې پاتې کېږي او د لږو تندو او د سختو سره ژوند کوي. الله تعالی دې زموږ د ټولو په حال باندې رحم وکړي، آمین. संगत रब कुर्बान शम दब कुर्बान शम. قدرمنو دا وه د سوریا خان د جون قصه چې تاسو سره مو شریکه کړه. قدرمنو که تاسو زموږ پروګرام خوښ شوي نو موږ ته د کمنټس په ذریعه ویلی شئ او که په دې کې زموږ نه څه غلطي شوي، څه کوتاهي شوي نو بیا هم موږ سره د وټساپ په ذریعه یا د کمنټس په ذریعه د خپل رای اظهار کولی شئ. اوس به د ځې اجازت وغواړم. هر چاته چې خوشحاله اوسئ، آباد اوسئ. الله پامان.